الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترم لیدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه صفی الله حماس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت د ورځې په مناسبت له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د جناب ربی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په حالاتو خبرې کوو. دوستانو په دې کې هیڅ شک نشته چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ نه یوازې د مسلمانانو لپاره او نه یوازې دا چې د انسانانو دپاره بلکې د ټول کائنات دپاره پروردگار عالم رحمت وګرځو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په کائنات کې الله رب العزت د خپل پیرزوینې او لورینې په نتیجه کې راولېږه او ټول کائنات الله رب العزت د هغه له وجې پیدا او هغه ته مسخر او تابع وګرځو. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، اے رسول متم ټول عالمیانو دپاره رحمت را لېږلی. اسې خو الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه وړاندې 1,40,000 زیات و کم انبیا پیغمبران را لیږلي، خو ځانګړنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ده چې د نبوت دا د کم قوم دپاره یا د کمې قبیلې دپاره یا د کمې سیمې او علاقې دپاره ځانګړی او مشخص نه و، لکه څرنګه چې د نورو سابقه انبیاو دینونه او د هغې نبوت د یو خاص زمانې وخت او قوم قبیلې دپاره و. الله قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ما د هر قوم دپاره مستقل او ځانګړی رسول را لېږلی، خو کله چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او بعثت خبره راشي نو الله رب العزت فرمایي چې وما ارسلناک الا کافة للناس، ته مو د ټولو انسانیت دپاره رسول را لېږلی او رحمت یې د ټول کائنات دپاره وګرځو. نو نن د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې له تاسو سره خبرې کوو. دوستانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند په پیل کې په دوو برخو باندې ویشل شوی چې یوه برخه یې د بعثت یا له نبوت څخه مخکې حالت او ژوند ده چې دا زندگی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه واخله تر 40 کلنۍ پورې مشتمله زندگی ده. دویمه برخه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بعثت یعنی نبوت څخه واخله تر رحلت یعنی تر وفاته پورې چې دا بیا پر 23 کلونو باندې مشتمله زندگی ده. په دې دواړو ژوندونو کې د ژوند په دې دواړو برخو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیلابیلې پیښې واقعي حوادث رامنځته شوي دي چې زه ان شاء الله العزیز په نن خپرونه کې مختصر یادونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دوستانو په دې کې هیڅ شک نشته چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی نو د ده له راتګ څخه وړاندې پلار عبدالله ابن عبدالمطلب له دې دنیا څخه کوچ کړی و. د عبدالله ابن عبدالمطلب یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پلار له مړینې 3 یا کم 3 میاشتې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی او د دنیا ته راتګ سره سم یې انقلاب داسې رامنځته کړ چې د قیصر و کسرا ماڼۍ ونړېدې. هغه اور چې په زرهاو کلونو راهیسې بلېده او مجوسیانو آتش پرستانو ورته عبادت کو هغه الله رب العزت ګل که د شام ماڼۍ راونړېدې، په هغې کې بل څراغونه دا ګل شو. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا ته د راتګ نښې او نښانې وې چې موږ او تاسې او نړیوالو ته یې دا ور جوتوله چې دا د یو ځانګړي شخصیت درلودونکی ماشوم ده. ابتدایي 2 کلونو لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بنو سعد قبیلې له یوې مېرمنې حلیمه بنت ابي ذئب هغې ته د رضاعت یعنی د تی ورکولو لپاره ورکړل شو
چې د عربو رواج او دستور دا و کله به چې ماشوم پیدا شو نو هغه به د ښار څخه لرې کلو بانډو ته لیږه تر څو د ښار له مرضونو څخه لرې او همدارنګه خپله ژبه صحیح او فصیح او بلیغه او پاکه ژبه یاده کړي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د ژوند ابتدایي 2 کلونه د بنو سعد په قبیله کې له حضرت حلیمې سعدي رضی الله عنها سره تیر کړه. له 2 کلو وروسته یې کله چې خپلې مور ته راوسته نو یو ځل بیا یې ترېنه اصرار وکړه چې دا ماشوم موږ ته راوسپاره، ځکه چې هغې په دې کې برکتونه لیدلي وو. د خپلو سترګو باندې د هغه نعمتونه چې د ده د اخیستو له امله الله رب العزت پر دوی کړي وو مشاهده یې کړې وه. همدا و چې د یو څو وخت دپاره یو ځل بیا د هغې مور بیبي آمینې ورته ورکړ. هلته لومړۍ پیښه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې راغلله او د سیرت کتابونو لیکلې د هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لومړي ځل د سینې سیري کول چې شق صدر ورته وایي دا رامنځته شوله. روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د 2 یا څه باندې 2 یا د 3 کلونو ژوند لرونکی او عمر همدغو کلونو ته رسېدلی و چې جبرئیل راغی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سینه یې په داسې حال کې ورته څیرې کړله چې هغه د بنو سعد د قبیلې له ماشومانو سره لوبې کولې چې په هغې کې د حلیمې سعدي زامن یعنې د ده رضاعي ورونه هم وو. سینه مبارکې زړه مبارکې ورته راوښ کړه، د سرو زرو په تش کې کېښود او د زمزم په اوبو باندې وینځه. او روایت دا هم لیکي چې د زړه څخه یو برخه ورته لرې کړه چې ورته وویل چې دا د شیطان برخه ده. له هغې وروسته یې ورته زړه په سینه کې واچوه او بېرته یې ورته وګنډه. د بنو سعد ماشومانو چې کله دا پیښه ولیدله په منډه حلیمې سعدیې ته لاړل او دا ټول حقیقت یې ورته بیان کړه. دا وجه وه چې هغه ویرېده او اندېښنه ورته پیدا شوه چې هسې نه دې ماشوم ته سبا څوک بله صدمه او تکلیف ونه رسوي. په نتیجه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکې ته راوست او خپلې مور بیبي آمینې ته یې وسپاره. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 6 کلو ته رسیږي نو مور یې د مدینې په لور سفر کوي او هغې سره یوه د هغې وینځه ام ایمن هم ده. مدینه کې د 1 میاشتې مدت یا وخت تېرولو وروسته کله چې بیرته مکې ته راځي هلته هغه مریضه کېږي او په لاره کې ابوا نومې مقام ته چې رسیږي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواږه مور له دې نړۍ څخه د تل لپاره خدای پاماني کوي. په دغه وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 6 کلو ته رسېدله. د مور له مړینې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل خواخوږي بابا عبدالمطلب په کفالت کې راځي او عبدالمطلب یې هم د خپلو زامنو څخه زیاته پاملرنه ورته کوي. روایت کې دا هم راځي چې د خانه کعبې تر څنګ به عبدالمطلب ته ځانګړی مسند او د ناستې ځای جوړ شوی و. زامنو به د احترام او اکرام په خاطر د هغه په مسند او ځای نه کېناستل. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کله راغی له تکلف پرته به پر هغه ځای باندې کېناسته. کله خو به داسې وشي چې ترونو به یې هغه له لاسه ونیوه تر څو د خپل بابا په ځای کېنني. یو ځل همداسې پیښه رامنځته شول. عبدالمطلب چې دا حالت ولید نو خپل زامن یې منع کړه، ورته ویې ویل چې زما دا بچی دا یو ځانګړی شان مرتبه او مقام لري، دا له دې څخه مه منع کوئ. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې کله 8 کلو ته رسیږي خواخوږی نیکه عبدالمطلب هم له دې دنیا څخه خدای پاماني کوي او له دې دنیا څخه سترګې پټوي. خو له مړینې مخکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه خوږ ګران محترم او زړه ته نږدې کاکا ابو طالب ته ورسپاري او دا سپارښتنه پې کوي چې د ده به ډېر زیات خیال ساتي او پر ده به ځانګړې پاملرنه کوي. هماغه و چې د عبدالمطلب له مړینې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل خواخوږي کاکا ابو طالب په کفالت کې راځي او ابو طالب هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته همداسې توجه کوي لکه څنګه چې خپل سکه زامنو ته کوله، بلکې له دې څخه زیات ځکه ابو طالب نه یوازې دا چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مینه، محبت، همدردي، مودت، شفقت، الفت، رحمت درلوده، بلکې د ده لپاره همیشه خپله سینه سپر کړې وه او د ظالمانو، د کفارو او د نورو قبایلو په وړاندې د غره په څیر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې به تل ولاړ و. ابو طالب تر مرګه پورې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملتیا وکړه
خو په تاسف سره باید ووایم چې یو ځای او یو کوتاهي له هغه نه دا وشوه چې تر مرګه پورې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د همدې خبرې له امله به همیش په دې اندېښنه کې و او غمجن به و د خپل تره په باره کې چې کاش د ایمان را وړی وی. د اوس لپاره یو مختصره وقفه لرو، له موږ سره پاتې شئ، بیرته راګرځو. د خوږ او محترم خواخوږي تره ابو طالب سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند ورځې او شپې تېرېدلې. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر 12 کلونو ته ورسېده نو تره ابو طالب د لومړي ځل لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شام ته د تجارت دپاره بوته چې هلته د بحیره په نامه یو راهب په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې د نبوت هغه نښې نښانې ویني چې هغې په هغه آسماني کتابونو تورات او انجیل کې لوستې وي. نو ابو طالب ته وایي چې دا بچی بیرته مکې ته ستون کړه، که دا شام ته لاړ شي هسې نه چې رومیان او د شام خلک دته تاوان ورسوي. روایت کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت بلال سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرته مکې ته راستون کړ. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کلو ته رسیږي نو په قریشو کې یوه پیښه بله رامنځته کېږي چې هغه د فجار د جګړې په نامه باندې د سیرت په کتابونو کې ذکر شوې ده چې د قیس غیلان او د قریشو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. روایت کې دا هم راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې جګړه کې شتون درلوده او خپلو کاکاګانو ته به یې غشي تیارول. په دغه وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کلو ته رسېدلی. له دې نه وروسته یو بله پیښه په قریشو کې رامنځته کېږي، د هغه د فضول په نامه تړون ده. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 25 کلونو ته رسیږي نو په قریشو کې یوه مالداره پاکه عافیفه با اخلاقه دیانتداره میرمن ام المؤمنین خدیجة الکبرا چې په دغه وخت کې له دوو خاوندانو څخه کونډه وه او د قریشو نامتو او مخوره میرمن وه، تجاره میرمن وه. هغې معمول دا و چې نارینهو ته به خپل مال د تجارت په غرض ورکو چې شام ته یې ویسي او تجارت وکړي، بیا به د تجارت په بدل کې هغې ته اجرت یا نفع ورکوله. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له صداقت او امانت او رښتینولي دیانت څخه خبره شوه نو وړاندیز یې ورته وکړه چې تر څو د هغې مال شام ته د تجارت په نیت یوسي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها دغه وړاندیز ومنه او د هغې له غلام میسره سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ملتیا خپل مال شام ته د تجارت لپاره ولېږه. بیرته راستون شو. میسره هغه نښې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اقدس ذات کې د نبوت نښې لیدلې وې چې ورځې به پردې سوری کړی او کاڼو بوټو به ورته سلامونه کول. کله چې ام المؤمنین خدیجة الکبرا ته دغه ټول حالات د سترګو لیدلی جریان واوروه، هغه له دې څخه متاثره شوه او په زړه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د نکاح شوق پیدا شو. روایت دا هم لیکي چې خپلې ملګرې نفیسه بنت منیه ته دا خبره شریکه کړله او هغې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها دغه پیغام ورسو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها دغه وړاندیز ومانه او خپلو ترونو سره د هغې له تره څخه د هغې رشته وغوښتله. په نتیجه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د ام المؤمنین نکاح وشو په داسې حال کې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر 25 کاله او د ام المؤمنین خدیجة الکبرا مبارک عمر 40 کاله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ابراهیم پرته ټول اولاد له ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها له بطن څخه دي چې په پیل کې مشر زوی قاسم پیدا شو، له هغې څخه وروسته زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه او په آخر کې عبدالله په نامه، یعنی 2 زامن 4 لورګانې له ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها څخه او یو زوی ابراهیم دا له ماریا قبطیه څخه و. د ام المؤمنین خدیجة الکبرا په ژوند کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له کوم بلې میرمنې سره نکاح نه دا کړی. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کلونو ته رسیږي نو
قریش د خانه کعبې د تعمیرولو اراده او هوډ کوي او عزم کوي چې د خانه کعبې په تعمیرولو کې به حلال مال مصرفوي، د غلا سود زنا پیسې به پکې نه وي. همدغه چې د قریشو سره حلال پیسې ختمیږي او د حاتم برخه د خانه کعبې څخه بیرون پاتې کیږي. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر 40 کلونو ته رسیږي نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو رښتینې خوبونو لیدلو سلسله پیلوي. داسې خوبونه ویني چې نن یې وویني سبا بعینه هماغسې صورتحال په مکه کې رامنځته شي. دا د نبوت لومړی پیل او ابتدا وه چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې شروع کی او د دې خوبونو لیدلو وروسته په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې د خلوت تنهایی ذوق ولوله جذبه پیدا کیږي او د خانه کعبې څخه 3 میله لرې د جبل نور په ساحه کې واقع غار حرا ته تشریف وړي. د 40 کلنۍ وروسته کله چې یو ورځ په غار حرا کې کیني نو له اسمان څخه یو فرشته د جبریل په نامه باندې راښکته کیږي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې سلام کوي. له سلام وروسته ورته وایي چې اقرأ ولوله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ما انا بقارئ، لوستونکی نه یم. سیرت پوهان لیکي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جبریل په خپله سینه کې ونیسي او داسې زور ورته ورکړي ټینګې کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارکه خوله فرمایي چې ما دومره ټینګ چې نږدې ده چې زما نفس او ځان ووځي. بیا یې خوشي کړي ورته وایي چې اقرأ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما انا بقارئ. دریم ځل ټینګولو نه وروسته کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوشي کړي ورته وایي چې اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یو روایت کې ابتدایي 3 آیاتونه دي او په بل روایت کې تر 15 آیاتونو پورې دا لومړی وحی وه چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې نازلیږي. له دې نه وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو انقلاب راځي او په یوازې ځان د ټولو قریشو دښمني پالي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابتداء 3 کاله په خفیه او پټه توګه یو او بل ته ځي د اسلام دعوت ورته ورکوي چې په نتیجه کې د ګوتو په شمیر یو څو کسان ایمان راوړي چې په راس کې حضرت ابوبکر صدیق، عثمان رضی الله عنهما، همدارنګه صهیب رومي، بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیه او همدارنګه یو څو حضرت بلال یو نور صحابه کرام ایمان راوړي. کله چې 3 کاله وروسته الله رب العزت له طرفه ورته دا آیات نازلیږي چې وانذر عشیرتک الاقربین، نږدې خپلوان د جهنم له اور څخه ویروه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صفا غرې ته پورته کیږي او قریشو ته علني دعوت پیلوي چې له دې وروسته په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې یو ستر او له ازمایښت نه ډک امتحان شروع کیږي چې دا دوره د تکلیفونو، مصیبتونو، ستونزو او کړاوونو نه ډکه دوره. همدا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خو قریش د هغه د قوم او قبیله او د حضرت ابو طالب لویری چا څه نه ویل، خو هغه کسان چې به اسلام ته داخل شو هغه به ربړول، زورول، به تکلیفونه او کړاوونه به ورته ورکول. 3 کاله همداسې سلسله روانه. حضرت حمزه رضی الله عنه ایمان راوړي، بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړي. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړي اسلام ته الله رب العزت قوت ورکي، مخالفین د اسلام یو څه کم شي، خو بیا هم د دې دښمني ورځ تر بلې زیاتېږي تر دې چې دوی اراده وکړي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله په قتل او شهادت ورسوي. هماغه ده چې د بعثت په 14 کال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجبوریږي تر څو له خپل پلارني ټاټوبې مکې مکرمې څخه هجرت وکړي او مدینې منورې ته لاړ شي چې د هجرت ملتیا ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړي او د بعثت په 14 کال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مکې څخه مدینې ته ځي. مدینې ته چې کله لاړ شي لومړی کار همدا وکړي چې اول د مسجد نبی تعمیر وکړي تر څو مسلمانانو دپاره یو مرکز پیدا شي، له هغې وروسته مسلمانان سره منسجم شي، متحد او منظم شي او د دوی یو قوت پیدا شي چې په نتیجه کې د هجرت په 2م کال د اسلام او د مسلمانانو ستره غزا چې بدر کبرا په نامه باندې یادیږي، غزوه بدر په نامه باندې یادیږي چې الله رب العزت ورته یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان ویلی دي، هغه رامنځته کیږي. په دې غزوه کې الله رب العزت مسلمانانو ته دومره عزت ورکي چې نه یوازې په خلیج عرب کې د دې چرچه وشي بلکې روم او فارس هم د مسلمانانو له دغه حالات څخه په لړزان کې شي ویریږي. الله رب العزت مسلمانانو ته عزت ورکي.
ورپسې کال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل ستره غزا، یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ژوند دویمه مرحله د نبوت هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له 40 کلنۍ نه وروسته شروع کیږي، چې دغه د نبوت دوره هم بیا په دوو دورو باندې مشتمله ده، چې اول ته مکی دور وي چې هغه 14 کلونو باندې مشتمل دور، او دویم ته مدني دور وي چې هغه بیا په 10 کلونو باندې مشتمل و. دغه راز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت زندگی چې دغه 23 کاله ده. په مکی دور کې چې کومې سترې پیښې رامنځته شوې هغه خو مو ستاسو په خدمت کې عرض که د وخت د کمښت له امله هغه ستر یو عظیم یو څو پیښو ته اشاره کوم چې په مدني دور کې رامنځته شوله. هغه دا کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کوي، د هجرت په دویم کال لومړی پیښه او ستره او عظیمه پیښه هغه د بدر غزا و رامنځته شوه. ورپسې کال یعنی په دریم د هجرت د احد غزا رامنځته شوه چې مسلمانانو پکې صدمه ولیدله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوږ تره حضرت حمزه رضی الله عنه په شهادت رسیږي. همدارنګه د هجرت په 5م کال د خندق غزا رامنځته کیږي، همدارنګه د تبوک غزا رامنځته کیږي، او کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 43 کلونو ته رسیږي، په مدینه منوره کې د 9 میاشتې او 9 کلو ژوند کولو وروسته د پنجشنبې په ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته مرض لاحقیږي. د دوشنبې په ورځ د هجرت په 11م کال د ربیع الاول په میاشت د 12مې نیټه باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له خپل رفیق اعلی خالق حقیقي محبوب جمالی سره د تل لپاره د ملاقات او زیارت په نیت له دې نړۍ څخه سترګې پټوي، روح یې خات، انا لله و انا الیه راجعون. دا و د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند یو څو نمونې چې ستاسو په خدمت کې مو عرض کړلې. د زموږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځایه پورې وه. تر بیا ښې چارې هر ځای چې یاستئ په پاک پروردګار عالم مسپارم. خاد، آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.